علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیری خلک په روژه کې پیشلمی نه کوي چې په دې سره دغه سړی دغه روژهدار یو غټ برکت او رحمت د لاسه ورکوي. هغه داسې چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن فی السحور البرکه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو پیشلمی کوئ او پیشلمی کې برکت دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي پیشلمی کې برکت دی نو په دې کې حتمي برکت شته. څوک چې هم پیشلمی کوي هغه به ټوله ورځ د ولږې او تندې سره مقاومت کولی شي، هغه به پیاوړی وي، او هغه خلک چې پیشلمی نه کوي هغه به ضعیفه او ناتوانه او د دې تر څنګ چې هغه خلک چې پیشلمی نه کوي دوی د یو غټ اجر څخه بې برخې کیږي. هغه دا چې څوک چې پیشلمی ته راپاڅېږي هغه حتمي 2 رکعته 4 شپږ رکعته تهجد لمونځ کوي او د دې تر څنګ د قرآن کریم تلاوت کوي، او هغه څوک چې بیا پیشلمی ته نه راپاڅېږي هغه د دغه ثواب څخه د دغې ګټې څخه بې برخې کیږي. نو هر وخت پیشلمی ته راپاڅېږي، د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث باندې عمل وکړئ ځکه په دې کې برکت دی. او بله خبره دا ده چې دغه وخت کې چې تاسو پیشلمی ته راپاڅېږئ دغه وخت کې دعاګانې غواړئ. یو خو د روژې میاشته په دې وخت روژه کې او ستاسو او د روژه لرونکو خلکو دعاوې قبلیږي، او دغه وخت دا د شپې 3 حصه په دغه وخت کې هر څوک چې دعا وغواړي الله تعالی د هغه دعا قبلوي.